وہ صحابہ د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دنیا ته د دین د تکمیل د پاره اوس چې الله وایي چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په جړا شو راله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابو بکر صدیق داسې وایي سردار کونین ورته وایي چې صحابه او ابو بکر ټیک وایي ما ته الله پیشکش وکړه چې دنیا کې پاتې کېد غواړې او کما ته راتلل غواړې نه صحابه ما خیرت له ترجیح ورکړه دنیا مې پرېښوه د دې آیات د نزول نه 80 ورځې بعد جناب رسول الله بیمار شو چې بیمار شه د مونږ ټایم دی صحابه په جمعات کې صفونه جوړ دی او ناس دي حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین الله مؤذن دی صحابه ورته وی چې بلال سردار کونین ته اطلاع کول دي چې مستیار دی بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مستیار دے صحابہ انتظار کئی لگیا دی سردار کونین دنن سوال جواب را لیگی کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق تا حکم کئی چاغ مخ کی منزو کی ما طبیعت باندې بوج زیاد ته مستراوت نشما حضرت بلال چې په دروازه کې واورید چا ز پچا مېلما ابنن ز په جمعات کې نوینما بیهوش را پریوت په دروازه کې چې پوش کې شو نو چغې کړې چې پروردګارا کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی او نه لوی شوی او نه د محمد رسول الله د بیماری آواز په ما شوی چاډو پیدا نه دا محبوب د بیماری به څنګه و الله نن ستا په ملک وې سینما ځکه نه بندو چې دا عید میلاد النبی دی په دې میاش کې رسول الله پیدا شوه نو رسول الله چې په دې میاش کې پیدا شوه دی نو خوشحالي تاسو سینماګانې او ویسیارونه چلول کوي عزیزان بلا راغ صحابه تو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر په جلاش ورته وزه چرتا او د محبوب په مصلا او درې دل چرتا زدا کارنه کو ملک صحابه ته د خدا بنده مز قضا کیږي ابو بکر وی چې ارث کیږي زبد سردار کونین په مصلا څنګه او درېګما دا ډېر ګران دوس درد سره تعلق لري د دې زور ابو بکر ته پته لګیدا مونږ ته څه پته لګی مونږ څه خبرو مونږ په دې لار نه یو ته قسم په خدای مونږ له بوی نه درا زړه معنا اول تاسو کې بوی نه درا د دې درد د ابو بکر ته پته صحابه په زور نیو په مصلی او درول چې وی درول نو سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شي حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لګ می طبیعت ټیک شو او د جمع مونږرانه چې قضا نشي ماجمات لبوزي بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د عباس او د علی په وګای لاس
لاسونه کېخوا او ما چې رستو نه ورته وکته نو رسول الله خپې ځان پسې په ځمکه راښکې او د جمع مونځ ته روان. په دې کائنات کې به د هغه نه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع مونځ نه قضا کول. په داسې وخت جنت د دغه خلکو ځای دی. ستا او زما څه کار دی جنت سره؟ زمونږ څه کار؟ تاسو په دې سوچ کې یې چې جنت جوړ پدې کې دی چې سړی مړ شي او جنازه یې وشي او دا طالبان ورپسې بیا دوه سپارې ووایي که نه جي، نو بس په دغه جوړ سړی بخلی کېږي. دا یو بل قانون واورئ، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى او کما قال صلی الله علیه وسلم. د اعمالو مدار په نیت باندې. تاسو په دا جمعات کې چې څومره ناست یې ووایئ په ایمان چې د جنازې غرض او غایه پیژنئ؟ وایئ د مړو جنازې هم کړي که نه؟ چا چې کړي لاس اوچت کړي. تا نه دي کړي؟ کړي هم دي. غرض یې څه دی؟ غرض یې پیژنئ؟ تاسو پوه شئ؟ غرض چې د کوم شي غرض نه پیژنئ، ما له و ما علیه نه پیژنئ، جنازه څه مطلب؟ وایي په ایمان که خپل مړی در کې شوی یو که بل شوی، په دې زړه کې نری درد پیدا شوی دی چې خدای په دې توره کنده کې به د سره بېګاله څه چل کېږي. دا شوی دی. پلار دې مړ دی، ورور دې مړ دی، ښځه دې مړه ده، لور دې مړه ده، دې ځای کې نری درد چې یا الله دې ځای کې به د سره بېګاله څه چل کېږي. څنګه پولیس به نیسي، څنګه عدالت کې به پیشي کېږي، یا الله بری کېږي به که عمري کېږي به که پانسي کېږي به، دلته به څه چل کېږي. دا تصور هم چا سره شوی؟ دا خو حضرت عثمان نه تپوس خبر ته ګوري جاري. ولې جاري هلک؟ وسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره. ما د رسول الله نه اورېدلی دي چې قبر اول منزل دی په منازلو د آخرت کې. کدی کې سړی کامیاب شو ټول عمر به کامیابی، کدی کې پاتې راغو ټول عمر بیړه تباه ده. نو عثمان وی دې ځای ته جانم ځکه چې په دې اول منزل کې تباه نشم. دا تصور ممکن راغلی. کور ته او زیارت ته او ختم دی او دوه سپارې دي او دا سپارې در پسې چې څوک وایي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تا مړي پسې 2 سپارې وایي. 1 روپۍ ورکړې یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکې 2 روپۍ دا الټا خدای سره نوره ټګي کوي. پریخي درته لکونه دي، د لکونو جایګیر او جایداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاوي، یعنی خدای له دوکه ورکې چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار مې پې وبخه. خدای وایي ښه ده ستاسو هغه د اپرېدو وروڼه یې یو پریدیو منګي کې غنم اچولي، د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي. اپریدی زمې ما سينه چې اپریدي په خپه شي، زه خپل دریواله اپریدی ما او دا څنګه چې اپریدو باندې جوړه جانډا والا ده، هر چا کې خاو خراب شته. نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کاپریدي لک خراب دي. وکړه دې لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه ته غنم اچولي او مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته خلای مال دا قبول وکړه. غنم مولا چې ډېر خدای قبول کړی او چې دا څه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخله دا غنم بیا مال راکه چې خپلو کې واچم چې برکات پکې شي. مولا کې خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نقد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور تلاړو خزه ورته دا خو دې بیا راوړ چې واخله خزه خدای په قران چې خدای مې مټاګو ملا مې مټاګو خدای لامم دوکا ورکړه او ملا لامم دوکا ورکړه. وای چې څنګه؟ وای چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و. خدای ویلي دي چې قبض پکې شرط ده،
نو غنم ولاندې 15 روپے چې غنم ملا قابض کړو 15 روپے پکې قابض شو نو چې قابض راغی غوړه مې خلاص شو اوس چې ما په خپلې چالو کې مولانا په روپے واخستنو دې کې د خلای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا 2 روپے باندې 2 سپاره طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سره قسم په خدای دې کې په دې خدای وبر قسم په خدای دې کې خدای په دې وبر خدای له دوکا نشي ورکول هیله زمون د زماني هیله دا معنا چې خدای سره ټګي کول قسم په خدای لا يسل الانسان الا ما سعى لا يسل الانسان الا ما سعى انسان د پاره با او ما شه کارامدي چې کم د پخپلا کړی بیا 3 سيزونه د مرګ نرستو به کارامدي چې کم پیغمبر ویلي دي صدقه جاریه نیک اولاد او علم اذا مات الانسان انقطع عنه عمل سره مرشه دا عمل منقطع الا صدقه جاریه اولاد صالح او علم چې دا 3 سيزونه پریخو دا د مرګ نه بعدم فائدہ کوي دا نور ټول ستاو زما رسم او رواج دی خپل خاطر لپاره تسلی ورکو حقیقت دا شی نه ختم مزه کوي چې د ختم احترام او عزت وستا پړه کې او هغه مد نظر یو ګره ته چې ما کور ته بوزي او ختم دې کړی په کم ځای کې مې کېنه او چې دا غټ غټ سنداګان در کار راشیا کم ځای کې کېنه خبره ده ما بوزي پوزینا تواچه دغه غوړې تراشي بده ختم کړي او سنداګانو له صوفیه چولی دي یعنی زه چې قران وایم نو ما په پوزي کې نه خدای پاک په دې دوکه کیږي خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ کتا سوې تاسو مليان غږ نه کوي نو موږ مليان خو په غږ کولو بیره غر کښوا اوس پوه چې داخله ټیکيږي اسنه بلا اور پسې د خپل کارواله خراب ہے عزیزانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمی منذ شکور تلاړ صحابه اور پسې لاړ چلاړ و یا رسول الله کته وفات شیطان رستو و زمون څه حال وی سردار کونین ورته قانون وی اے صحابه وکیدی ترکت فیکم امرین ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنتی 2 سيزونه مې در تفریحي دي یو د خدای قران بل زما سنت زما حدیث کتا سو د خدای په قران او زما په حدیث عمل کولو نو الله به تاسو چرې له گمراه کوي او سربالا او سرفراز به یي کتا سو د خدای قران او زما سنت پر اخوا نو خدای به تاسو پری دي د یو ورځې نه به بل له ذلیل یي د بل نه به بل له ذلیل یي د بل نه به بل له نن ملکی لیول باندې زمونږ د ذلت وجه څه ده ځکه چې مونږ د خدای قران او د پیغمبر سنت پری نو خدای مونږ پری لږ سات چې تیر شو دروازه وټکیدا څوک ده بی بی فاطمه ورته وی چې یا رسول الله یو ډیر ہے بتناک سره بهر ولاړ دی جناب رسول الله ورته فرمایل چې بچیا دا ہے بتناک نه دی دا غسره دې چې تاب به پلار کی او مند بدی کړنی کی بی بی فاطمه ورته چې بابا جانا چې دا دومره خطرناک سره دی والله کدن نه دراتلو اجازه ورته وکما حضور ورته چې بچیا د څوک د چې زما دروازې تراشي چې چار علی ګله دغه ته فریاد کوا وای ورته چراشي عزرائیل علیہ السلام دننا صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وقت پورا دے
حضور ورته وی اسرائیل لک صبر وکړه چې جبرائیل راشي. پړک کې جبرائیل راځي. اوس جبرائیل څوک دی؟ دا تاریخ خو زه درته نشم ویل. جبرائیل څوک و؟ او عزیزان کاش چې دا هغه حسن مزم واغسته او ته خبر شوه چې په کوم حسن زلیخا مینه وا، او بیا دا هغه حسن نه خبر شوه او داغه مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو یو لک سلیری زره پیغمبران پارمان. دا هغه حسن مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو د پاره د اسمانونو ملائکو خدای ته درخواست کړو چې د زمکه دنیا خو په دې خون مشرفه شوا، یا الله یو ورځ خو پاسم راواله چې مونږه وګورو. د اسمانونو ته معراج کې چې بوتله او دغه ملائکو درخواست منزور کړو کینی الله خبره خو ور سره پزمکم کوله. تاسو پوه شئ؟ نو کاش چې اوس هغه مزه علم سره او مهنت سره او خواري سره تعلق لري. جبريل راغی یا رسول الله، الله ورته وی چې جبريل زه خو تیار ما، خو زما د پروردگار نه دا تاسو کا چې ما نرستو زما د امت بسوک نگهبان وي. جبريل سترګورات کی زی عورت ورته حبیبا الله فرمایي چې فکر مکو تا نرستو با استاد امت ز نگهبان یما. بیبی عائشہ فرمائی چې رسول الله سر زما پسینه پروتو، اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت پراوست، نو ما چې د پیغمبر زن کدن سخلی دلې ده، نو ما په زندګۍ کې داسې سخزن کدن د چالي دلې. اسرائیل ته وې چې په دې مې پوي کال چې د دې عملو سخت بلشتا او کا ختمه شو. و یا رسول الله دا خو پر روپے کی او نه سخت میں پتائی ہے. سردار کونین ورته وې 4 روپے کی 15 سنه سخت نورم پما کې اگدا. خو اسرائیل چې زما د امت سره ګره سختیونه کې، زما امت ډیر ناتوان او ډیر کمزور ده، هغه داغي برخه تکلیف هم پما کېږدا. چې لک سات تیر شه انا لله و انا الیه راجعون. ابو بکر صدیق پس خبر لار چې راشه صدیقا اته چې په کومه شمه باندې پتنګ وي هغه شمنن فنا شو. ابو بکر په منډه منډه راغی پر رسول الله ورسم لاس او په دعا مخه سب کړو او چغه والے وا حبیبا وا حبیبا وا خلیلا ان الله لا يجتمع عليك موتتان. اے زما محبوبا الله بدو مرګ پتا نه جمع کئ، یو مرګو چراله او ته په وفات شوي. حضرت عمر په کوڅه کې واوریدل چې زما محبوب وفات شو، تور راوستا وې زما دې په خدا قسم وي کچاوې چې رسول الله وفات شو نو اس بپدی تورت سر قلم کما کچاوے دماغ کار پریخ. ابو بکر پروت سردار کونین سرا کلے پا یوم خسپی کلے پا بل او چگی وی وا حبیبا وا خلیلا. جواب ورغی چا ابو بکر 12 روزه عمر تور راوسته د چې کچاوي چې حضور وفات شو سر ته پرې کوم. اوس به عمر قتل عام جوړ کی. صدیق اکبر په منډه راوت، ابو عمر د لاس ونیو
مسجد نبوی ته بوت او کینولو په منبر تقریر وکړ چې وما محمد الا رسول، نو محمد مگر یو رسولو. دنه مخکم ډیر انبیاء تیر شوی دي، یو مرګو چراله او دیم پی وفات، لیکن اے صحابه واوري من كان يعبد محمدا ان محمدا قد مات. اے صحابه چاچ د محمد رسول الله عبادت کولو نو محمد رسول الله نن وفات شه. پس عبادت پرې دی. ومن كان يعبد الله ان الله حي لا يموت، او چاچ د خدای عبادت کولو نو الله پاک به ټول عمر ژوند دی. دا تقریر یو ک اوانا ان الحمدلله رب العالمین.